په 2015 کال کې د کرکټ د مهمو پیښو له جملې د نړیوالو ټېسټ لوبو د اتلولۍ سیالیو کې د سویلي افریقا بریا او اتلولي ډیره د پام وړ وه. دغې لوبډلې په جون میاشت کې د لندن په لارډز لوبغالي کې اسټرالیا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او وروسته له 28 کلونو یې د نړیوالو لوبو یو جام وګاټه چې د دغه هیواد لپاره تاریخي لاسته راوړنه بلل کیږي. په پایلوبه کې د سویلي افریقا لوبډل مشر تیمبا باوما او ډنمارک رم د لوبې په زړه پورې شیبې ولوبولې چې خپل هیواد ته یې بریا راوړه او په مهمو او درنو شیبو کې یې د لوبې لوری بدل کړ. د 2015 او 28 کلونو ترمنځ د نړیوالو ټېسټ لوبو د اتلولۍ سیالیو کې تر دې مهاله اسټرالیا د لوبډلو د جدول په سر کې ده. نیوزیلند او سویلي افریقا په ترتیب سره په 2 او 3 مقام دي. د هند لوبډله بیا له پاکستان هم وروسته په 6 ځای قرار لري او ورپسې د انګلند لوبډله په 1 ځای ده چې دا د دواړو هیوادونو لپاره د ټېسټ لوبو ښه پایله نه ده. په ورته وخت د 2015 کال آشیز ټېسټ لوبلړۍ کې هم اسټرالیا د انګلند پر وړاندې برلاسې وه او په نه ماتېدونکي وضعیت کې ده چې دې سیالیو هم په جدول کې د دواړو لوبډلو پر ځای ځایګي اغیز کړی.